بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، د عثماني خلافت اوم سلطان مراد الثاني یو ورځ غوښته چې ښکار ته ووځي او د ارګ نه لرې لاړ شي یا د قصر نه لرې لاړ شي. خپل خلافت یې خپل زوی ته محمد الفاتح چې هغه وخت 1400 کلو هغه ته وسپاره او خپله ښکار ته ولاړه. نو کله چې کریسچن یا عیسیان له دې خبر شول چې د سلطان په ځای وړوکی ماشوم ناست دی، هغوی کمپین شروع کړه او همدغه شان بریدونه د مسلمانانو په سیمو پیل کړل. او له بلې خوا منګول یا مغول چې ورته وایي هغوی هم کمپینونه کول او بریدونه د مسلمانانو په سیمو کول. نو محمد الفاتح رحمت الله علیه چې د 14 کلو ماشوم هغه وخت کې له کمې تجربې سره ډېر زیات مقاومت وکړ د منګولو او د همدغه شان د کریسچنو او د عیسیانو په مقابل کې. نو هغه له کمې تجربې سره ونه شول کولی زیات مقاومت وکړي. نو په دغه حال کې خپل پلار ته یو لیک ولیکه. په دغه لیک کې د پلار نه د مرستې غوښتنه کړې وه. پلار یې ورته بیرته یو لیک راولېږه او هغه کې لیکلي وو چې ته سلطان یې، ما ټول سلطنت تا ته سپارلی دی، ته پوه شه او ستا کار. محمد الفاتح رحمت الله علیه یو بل خط خپل پلار ته ولېږه او خط کې لیکلي وو چې که تاسو سلطان یاست نو د خپلو سیمو ساتنه ستاسو مسؤلیت دی، او که وایې چې نه زه سلطان یم نو دا زما امر تاسو ته دی چې راشئ او زما مرسته وکړئ. د سلطان دا خبره د خپل زوی ډېره زیاته خوښه شوله. نو په خندا خندا یې خپلو ملګرو ته ویل راځئ چې ځو چې د موږ سلطان په موږ امر وکړو چې بیرته وشو مرسته ورسره وکړو. نو همدغه وه چې سلطان بیرته راستون شو او کافرانو ته یې وښوده چې ډېر خوشحاله کېږئ، ما سلطان لا ژوندی دی. اوس سوال په زړه کې راځي چې ولې سلطان مراد غوښته چې خپل 14 کلن زوی سلطان کړي او یا ټول سلطنت ور وسپاري؟ آیا هغه د ښکار دومره زیات شوقي و چې ټول سلطنت د خپل 14 کلن زوی ته پرېږدي او خپل ښکار ته لاړ شي؟ ځواب دی نه، د ښکار دومره شوقي نه و او کوم دومره زیات نه و چې خپل سلطنت خپل ماشوم زوی ته پرېږدي. او په هغه حال کې چې ښه خبر دی هر اخوانه دښمنان شته دي، کافران شته دي چې تعرضونه کوي یا بریدونه کوي په مسلمانانو باندې. په اصل کې هغه خپل زوی ټرین کوو او هغه یې روزاوه چې هغه نه څنګه یو لوی سلطان جوړ شي. هغه به چې کله موقع پیدا کړه خپل زوی به د یو جګ ځای ته بوته چې هغه ځای نه به د قسطنطنیه ښار ښکاره کېده او هغه ته به یې د دې ښار د فتح کولو فضیلت بیانوه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث به یې ورته بیانوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي په حقیقت کې به تاسو قسطنطنیه فتح کړئ، د هغې مشر به څومره په زړه پورې مشر وي او دا پوځ به څومره په زړه پورې اردو وي. همدغه شان هغه په 8 کلنۍ کې د قرآن کریم حافظ و او په همدغه کم عمر کې هغه په 8 ژبو خبرې کولی شوې. نو له دې ښکاري چې خپل پلار به دا ماشومتوب نه روزاوه او هڅوه به چې ښې لاسته راوړنې په ژوند کې ولري، چې غټ شي او مسؤلیت په غاړه واخلي، ښه سلطان ترې جوړ شي او ښه رهبر د مسلمانانو لپاره پاتې شي. چې حقیقت کې دا ښه رهبر یا ښه سلطان پاتې شوی هم و. که چېرته موږ د تاریخ وګورو نو قسطنطنیپل ختمول یا قسطنطنیه فتح کول دا کوم اسانه کار نه و. نو ګران دوستانو، له دې موږ دا زده کوو چې موږ باید خپل ماشومان د وړکیتوب نه وهڅوو، ویې روزوو او همدغه شان هغوی ته باید موږ انګېزه ورکړو چې په ژوند کې څنګه لویې لاسته راوړنې ترلاسه کړي. نو په خپلو ماشومانو باور ولرئ او د لاسته راوړنو ستاینه وکړئ. ډېری وخت موږ مشرانو لپاره دغه لاسته راوړنې د ماشومانو هېڅ شی نه ښکاري، هسې موږ ته ټوکې ښکاري، خو د ماشوم لپاره هغه دا کوم کار چې هغه کړی هغه یو ډېر یو غټ شی ښکاري. نو هغه وستایئ چې تر څو ماشوم نور هم یو انګېزه ور وبخښل شي، هغه وشي کولی نور هم کوشش وکړي چې یو ښه لاسته راوړنه ولري په ژوند کې. دا یاد ولرئ دوستانو، د ماشوم لپاره لویې لاسته راوړنې یا وړې لاسته راوړنې په نامه شی شتون نه لري. هغوی ته خو هر څه لویې لاسته راوړنې ښکاري، نو ستایل یې پکار دي او بیا انګېزه کول یې پکار نه دي. نو ګران دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. خدای وکړي ستاسو خوښه شوې وي. له ملتیا مننه کوم. د خدای په امان. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.